دا شهید وطن دا یتیم ملت د داسې کور جوړ کړی دی چې د چا خبرو لاندې رانه شم. هغه کور یې په داسې سخته باندې را جوړ کړو غر را خویه کېږي او هغه شهیدانۍ کور یې وړنګېدلو بچي شهیدان شولل د خاورو سره خاورې شولل. زه به تاسو ته د دې دا کوټې وښیم چې په دا رقم یې کړئ او داسې ګټونه چې غټ غټ ګټونه پرې راوښویېدلل. د الله دنیا ده او که یو کرتې غرونو ته امر کولو زر زبیر کوي موږ تاسو باشي ته یو ساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته کوئی مهربان شي ته یو ساتي عزت خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو. دا 1,00,000 افغانۍ دا در واخله په دې باندې خپل دا جونګړه را جوړه کا بس تو ته د الله اجرونه به درکو اجرونه به درکې دا 1,00,000 افغانۍ نه چې دا کړمو ته ټول د افغانۍ ډاکې ولا کوم تل شي. د دې دا خبره ماته ډیر زور راکړي رښتیا هم ډیر درد لري رښتیا هم ډیر درد لري. 1,00,000 نه دا غونډ کور ته ډاکې کور بیا زما درد نه ختمېږي. امین الله پاک د ما درد ورکو الله پاک راکړی دی ځکه چې الله پاک درد درکوي ورته الله پاک ته مو درد نشو ورکولی دا روپۍ درکړي مو درد نه ورکېږي مو درد چې الله پاک راکوي روپۍ الله پاک درد ورکېږي. یو سینه خوراک دې هر سره یو ځای کرا سره ناوی ناستوي بېغمه د خپل خوږ اشنا په تمه ناوی ناستوي بېغمه د خپل خوږ اشنا په تمه چې اشنایي راشي کور ته وي په وینو کې لت پت خدایه ته کوئی